بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د الله جل جلاله چې زیات مهربان او ډیر رحم کوونکی دی. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. د چی شي په باره کې دی یو د بل څخه پوښتنې سره کوي د هغه لوی خبر په باره کې چې مراد د قیامت ورځ ده، هغه څه چې دی په هغه کې اختلاف کوونکي دي. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هیڅ کله نه ژر دی چې دی به پوسي، بیا هیڅ کله نه ژر دی چې دی به پوسي. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. آیا موږ نه د ګرځولې مځکه فرش زنګو او غرونه میخونه او موږ تاسې پیدا کړي یاست جوړه. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. او موږ جوړ کړي دي خوب ستاسې آرام او استراحت، او شپه مو جوړه کړې ده لباس او پرده، او موږ جوړه کړې د ورځ ذریعه د معاش د ژوند، او موږ جوړ کړي دي سربیره پر تاسې باندې اوه مضبوط اسمانونه. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. او موږ جوړه کړې ده یوه ډیوه ځلېدونکې، او موږ راکښته کړي دي د هغه ډکو وریځو څخه اوبه په ښه راورېدلو سره د پاره د دې چې موږ راوباسو په دې اوبو سره دانې او غله او واښه او ګڼ باغونه. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. بېشکه ورځ د فیصلې یو مقرر وخت دی. دا هغه ورځ ده چې پو بکړل سي د سور په شپېلۍ کې، نو بیا به تاسو ډلې ډلې راځئ، او خلاص بکړل سي اسمان نو سی به دروازه دروازه، او روان بکړل سي غرونه نو بیا به د شګو په شان سي. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. بېشکه جهنم دا انتظار کوونکی دی، د پاره د سرکشانو ځای د رجوع دی. دی به اوسیږي په دې جهنم او دوژخ کې تر اوږدې زمانې اوږدې مودې پیړۍ پیړۍ. دی به نه سکي، خوند به نه ګوري په دې جهنم کې په دې دوژخ کې د یخوالي او نه د څښلو د یو شي، مګر دا چې ګرمې اوبه او نهونه به وي، او دا پوره بدله ده د پاره د دی. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. بېشکه دی چې و دی امید نه درلودی د حساب، او دی درواغ بلل زموږ آیاتونه په درواغ بللو سره. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. او هر شی موږ شمیرلی دی، حساب کړی مو دی په کتاب کې،
نو خوند وسکئ تاسو هیڅ کله به زیات نسی و تاسو ته مګر عذاب. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. بېشکه د پرهیزګارانو د پاره کامیابي ده، باغونه او انګور دي او پیغلې انجونې همزولې او ډکې ډکې پیالې دي. دوی به نه اوري په دې جنت کې عبس خبرې او نه درواغ. دا بدله ده ستا د رب د طرفه څخه درکول سوې ده په حساب سره. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب د اسمانو او د مځکې دی او هغه څه چې د مځکې او اسمانو په مابینځ کې دي ډېر مهربانه ذات دی. دوی به وس نه لري د الله جل جلاله سره د خبرې کولو. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. د هغه ورځ ده چې وبه درېږي جبرائیل امین، جبرائیل علیه السلام او ملایکې په صف سره. خبرې به نسي کولی په دغه ورځ مګر هغه څوک چې اجازه وکړي و هغه ته رحمان الله جل جلاله او سمه خبره او حق به وایي. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. دغه ورځ ده چې حقه ورځ ده، نو څوک چې غواړي ودې نیسي خپل رب په اعتبار د رجوع کولو. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بېشکه موږ بیرولي یاست تاسو د هغه نږدې عذاب څخه. هغه ورځ ده چې ویني به هر کس هر بني آدم هغه څه چې لیږلي یې دي د ده لاسو، او کافر به په دغه ورځ وایي آی کاش زه وای خاورې.